د پاسپورت لوی ریاست د پاسپورت اخیستنې په برخه کې تقریبا ټولې ستونزې حل کړي او د هیوادوالو لپاره یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي او اوس هره ورځ په عادي ډول شاوخوا 6,000 جلده پاسپورټونه ویشل کیږي. د پاسپورت لوی ریاست په ورځني ډول باندې پخوا خو ډېر پاسپورټونه ویشل، په اوس وخت کې فعلا د ورځې تقریبا تر 5,000 شپږ پاسپورټونه هیوادوالو ته وړاندې کوي. نو دا پروسه په ټول هیواد کې عادي روانه ده، هیڅ نوه ستونزه نشته پکې. د دې نه علاوه هغه ستونزې چې پاسپورت ریاست پخوا درلودلې چې د ځینو هیوادوالو په نومونو کې به اشتباه راتلله، به ستونزه راتلله، نو هغه مو د احصایې ملي ادارې سره هغه تړون لاسلیک کړ چې د دوی دغه مخنیوی د اشتباه پکې ونیول شي. نو اوس که یو هیوادوال ثبتنامه وکړي، د هغې واجب مسلسل نمبر د تذکرې موږ په سیستم کې وي، د هغه ټول معلومات راځي. نو دې سره هغه د اشتباه ستونزه په کامله معنی نیول شوې ده، نو هیوادوالو سرګردانۍ او له هرو منډو نه خلاص شوي دي. د پاسپورت لوی ریاست د ویان په خبره د دغه ریاست او افغان پوسټ اماراتي شرکت ترمنځ د یو رسمي تړون له لاسلیک وروسته اوس هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټونه په کابل کې خپلو کورونو کې ترلاسه کړي. د پاسپورت لوی ریاست د رهبرۍ د هلو ځلو په نتیجه کې د پاسپورت عمومي ریاست له افغان پوسټ اماراتي شرکت سره هغه تړون لاسلیک کړ چې د هیوادوالو کورونو ته به د پاسپورت کتابچې وړل کېږي. دغه پروسه په کابل کې فعلا جریان لري. همدغه ډول دی زیاتوي چې په مرکز کابل کې 3 نوي سایټونه فعال کړي چې د هیوادوالو ستونزو ته د پاسپورت اخیستنې په برخه کې په سمه توګه رسیدګي وشي او ترڅنګ یې د حجاجو لپاره خپل کاري ټیم ساحې ته استولی ترڅو یې کارونه په چټک ډول اجرا شي. د پاسپورت لوی ریاست په مرکز کابل کې 3 سایټونه څو میاشتې وړاندې پرانیستل چې د هیوادوالو د ستونزو په جریان کې رغنده رول لوبولی ده. همداشان د حجاجو لپاره مو ځانګړی ټیم، کاري ټیم هلته ساحې ته لیږلی ده، هلته به د هغوی کارونو ته مراحل کېږي او ډېر په چټکۍ سره به دوی ته پاسپورټونه ویشل کېږي. بلخوا هیوادوال د پاسپورت لوی ریاست له خدمتونو څخه خوښ دي چې دوی ته د پاسپورت اخیستنې پروسه اسانه کړي او بغیر له کوم خنډ او ځنډ څخه خپل پاسپورټونه پر وخت ترلاسه کولی شي. پروسه ماشاءالله اوس ډېره شفافه شوې ده، ځکه مخکې به چې موږ پاسپورټ اخیسته یا به تمدیدي کوله نو په هفتو 3 ورځې 4 ورځې به حتما وخت نیو. اوس ماشاءالله 1 ساعت 2 ساعتو کې ټول مکمل کار خلاص شي، ښه په انسانیت، ښه په هغه اسلامي چوکاټ کې بس کارونه اوس ماشاءالله ډېر زر خلاصوي. خو لغه مخکې نه اوس ډېر کار اسانه سوی ده او نه پکې رشوت شته، نه پکې واسطه شته. بس 10 بجو باندې راغلم نو دغه د اوس دغه 1 بجې ته انشاءالله تعالی ماته پاسپورټ په لاس راکوي، اکې خلاصه ده. مخکې به هم ډېر انتظار کوه، اوس د خدای فضل ده ډېر ښه په اسانه طریقه باندې موږ ته لاسته راغلی. د مریضانو دپاره خو ډېر سهولت ده. مونږ چې څنګه راغلو داخل ته راغلو او هیڅ په مونږ باندې ځنډ نه ده شوی، کوم ځنډ مو نه ده کړی او ډېر تقریبا داسې په 1-2 ساعتو کې زموږ ټول کار وشلو او ټول کارونه مو مخته لاړل. زه د دوی د دې کړنو نه د دوی د مریضانو توجه ته یعنې ډېره مننه ترې کوم. د پاسپورت لوی ریاست په پلان کې لري چې د پاسپورت اخیستنې په برخه کې هیوادوالو ته نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي او غواړي چې تر کوره د پاسپورت رسونې پروسه په ټول هیواد کې عملي کړي. ضیاءالله هیلمن، پولیس راډیو، کابل.